افغانستان د آسیا تپانده زړه. هغه هیواد چې څه باندې 4 لسیزې د نیواګرو او د هغوی د لاسپوڅو د باروتو او ګولیو په لمبو کې وسوځید، خو د هیواد اصیلو بچیانو او رښتینو مجاهدینو مبارزه وکړه او د ملت ژغورلو لپاره یې ډیره قرباني ورکړه. له څه باندې 40 کلونو مبارزې او جهاد وروسته د مظلوم ملت دعا قبوله شوه. د زمري 24مه یا پر باطل د حق د بریالیتوب ورځ. د امریکا په مشرۍ لسګونو هیوادونو په دې پلمه چې افغانستان کې د امریکا د سپتمبر د 11مې بریدونو تنظیمونکو پناه اخیستې پر دغه مقدس حریم تیری وکړ، خو افغانانو د دوی په ماتولو سره وکړای شول یوې پیړۍ کې د 3 زبرځواکونو انګلستان، پخواني شوروي اتحاد او امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو ائتلاف ته شرموونکې او له عبرته ډکې ماتې ورکړي دي. د هیواد مبارزینو او مجاهدینو له برحقه او جدي مذاکراتو وروسته د سیاسي هوکړهلیک په لاسلیک سره د سولې او آزادۍ لومړنی زړی وکاره چې د 14 لمریز کال د زمري په 24مه حاصل ته ورسید او د چارو واګي د هیواد رښتینو او مخلصو بچیانو ته ورسید. تاسو موږ ټول شاهدان یو چې افغانستان په داسې یو مقطع کې قرار لري چې ویشو کولای له شل کلنې ډېرې درنې او پیچلې مبارزې څخه وروسته خپل هیواد یو ځل بیا آزاد او مستقل کړي او د اشغال ټغر له دې هیواد څخه ټول کړي. په همدې مناسبت خپل ټول ولس ته مبارکي وایم. دا ستر افتخار او ویاړ دا تنها د محدود شمیر کسانو نه بلکې زموږ د ټول ولس مشترک افتخار ده. اسلامي امارت وروسته له دې چې هیواد آزاد سو د هیچا په مقابل کې د عقدې او دښمنۍ پالیسۍ نه لري. له لاسه وتلې هیلې پوره شوې، ناشونی حالت شونی شو، د نورو او دښمنو لوریو پوځي، استخباراتي او شیطاني دستګاوې له هیواد څخه ووتې. نیواګر او د هغوی مزدوران له دغه پاک او سپیڅلي ځای وتو ته اړ شول. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې دا یوازینۍ فتحه، سیاسي بدلون او د واک لیږدېدنه وه چې پکې هیڅ راز وینه تویې نه شوه. ګډوډي را نغله او د خلکو سر او مال خوندی پاتی شد. ما روز ساعتی که کابل فتح شد ما در وظیفه خود بودیم. زمانی که آمد دموجا پیش ما آمد، دمو کلینیک پیش ما آمدن و ما کدام خاطره خوش از پیشان داشتیم. امنیت ما را گرفته بودن، امرای ما رویه خوب کردن. دوزی نیست، دیگر نیست، برادرش گپی نیست. از باگرام حرکت میکردیم طرف کابل می آمدیم، ما هیچ مشکل ندیدیم اگدرا. د زمري 24مه هغه ورځ ده چې پکې سیاسي واک د هیواد رښتینو بچیانو ترلاسه کړ. خلک او هیواد له نیواک څخه وژغورل شو. له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې چې 3 کاله تیر شوي، واکمنان د دې خاورې اصلي بچیان دي. په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخه کې پام وړ وده راغلې ده. د خلکو هیلې او آرمانونه چې له اوږدو کلونو راهیسې له تطبیق څخه پاتې وو، د نیواګرو له وتلو او د هیواد له بشپړې ازادۍ وروسته دا د یو په بل پسې د تطبیق په حال کې دي. اوس دغه ټاټوبی د آسیا دغه زړه د ځان بسیاینې، ودې او نړیوالې ټولنې کې په پیاوړي او عزتمند دریځ سره حضور لري او په یو امن او ثبات لرونکي هیواد باندې د بدلیدو په حال کې دی. تحریک طالبان به خاطر قائم کردن صلح در افغانستان به وجود آمده. در افغانستان در قدم قدم افغانستان بالای مردم در سر مردم میخ کوبیده میشد. از منزلای 4 و 5 میکرون زنا و دخترها خود انداختن. صلح نخواهد که برای یک ماه رمضان بیان که صلح بکنیم، برای یک هفته صلح بکنیم، برای 2 روز صلح بکنیم. موږ که صلح غواړو په افغانستان کې صلح راځي، دا به دایمي صلح وي. دا به داسې صلح وي چې بیا په افغانستان کې مرمۍ نه فیر کېږي، بیا په افغانستان کې جنګ نه وي. راځئ چې داسې صلح ته راوځو.
د دې سولې لپاره بیا قرباني غواړي له خپلو مصالحو نه به تېرېږو له خپلو شخصي منافعو نه به تېرېږو داسې به نه وي چې یوه ورځ یو موقف وي بله ورځ بل موقف وي موږ چاته دا حق نه ورکوو چې پردي خلک پردي ملکونه راسي زموږ په سوله کې ګوتې ووایي او موږ ته نظام ټاکي دا زموږ حق دی له هیڅ افغان څخه غچ وانه خیستل شو د تیرې ادارې د سیاسي او امنیتي جګپړو چارواکو خوندیتوب دوام وکړ او تر دا مهاله پورې حتی هغه کسان چې کلونه د هېواد د رښتینو بچیانو او مبارزینو په وړاندې جنګېدلي وو په خوندیتوب کې دي او یا کوم کسان چې بهر ته تللي ورته بلنه ورکړل شوه چې هېواد ته بیرته راستانه شي او خپل سوله ییزه ژوند ته دوام ورکړي افغانستان چې د مغرورو او سرکښو پوځونو د آرمانونو او هیلو د نه پوره کېدو وروستی ځای دی هر بهرني یرغلګر ته په میړانه ځواب ویلی دا ځل یې هم امریکا او ملګرو هیوادونو ته چې په پرمختللو پوځي وسایطو مجهز او سمبال وو داسې کلکه څپېړه ورکړه چې کړنګهاری به یې تر ډېره وخته د دوی په غوږونو کې انګازې کوي که ځیر شو دا په یوې پیړۍ کې د دریو مغرورو زبرځواکونو شرموونکې ماتې دي افغان میړني ولس له امریکا او ملګرو هیوادونو سره پوره 2 لسیزې داسې سرښندنې او ډغرې ووهلې چې د تاریخ په زرینو پاڼو کې به یا تل ژوندی او د راروان نسل لپاره به دغه سترې مبارزې او ویاړنې د هر دښمن په وړاندې د هغوی ارادې پیاوړې ساتي وایي اوسپنه چې څومره ټکیږي هومره پخیږي د زمري 24مه د افغان میړني ولس په تاریخ کې یوه بله ستره ورځ ده دغه ورځ بیا مغرورو او شریرو هیوادونو ته ورپه یادوي چې ټیټ مې مه بوله غورځنګ راباندې مه کړه زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم وکړې وطن تبریک د استقلال ختمه جګړه 40 کلن له غرونو او هوارې نه دې وکوه پوښتنه په څومره قربانیو دې مونږ وکړله ساتنه په څومره قربانیو دې مونږ وکړله ساتنه خپلواک د خپل اختیار دی د یرغل لاسونه غوڅ شول اشغال تورو خیرو ندی پاک شوال مانا خبر یې چې د څومره بچی تا نسپیل نشول تر تورو خاورو لاندې